دوه مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې او یوه جمله مې تاسو ته پرېښې ده، هغه تاسو په کمنټ کې ولیکئ. کله چې موږ چاته وایو آیا ته د سپیو څخه ویره لرې یا ډارېږې، په الماني ژبه داسې وایو: Hast du Angst vor Hunden? Hast du Angst vor Hunden? آیا د سپیو څخه ویره لرې؟ د مثال په توګه زه وایم نه، زه له سپیو څخه یا زه له سپیو نه ډارېږم یا ویره نه لرم. په الماني ژبه داسې وایو: Nein, ich habe keine Angst vor Hunden. Nein, ich habe keine Angst vor Hunden. خو دا جمله اوس تاسو په کمنټ کې ولیکئ. خو زه له منافقینو څخه ویره لرم، له منافقو خلکو څخه ډارېږم یا ویره لرم. په الماني ژبه باندې دا جمله څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. منافقونو ته په الماني ژبه څه وایي ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. په آخر کې به درته زه هم صحیح جواب لیکم، خو اول ګورم تاسو چې څوک صحیح لیکي. شپږ مهم لغتونه زده کوو په الماني ژبه باندې. وایو خالي، په الماني ژبه داسې وایي لیا. لیا مطلب پیاله خالي ده، ګیلاس خالي ده، خالي ته وایي لیا. بیا وایو ډک، دې ته وایي فل. د پاس لغت ضد ده، خالي ډک. بل وایو ګرم، وایو هایز. هایز ګرم. بیا وایو یخ یا ساړه، کالت. کالت. بل وایو بادرنګ، هیسلیش. هیسلیش د دې ضد ده، ښایسته، غوره، عالي. په الماني ژبه وایي شون. شون زده کړئ. مهم لغتونه دي دوستانو. او یوټیوب چینل هم شته په نوم د ناصح احمدي، ورتلی شئ، کتلی شئ. راځئ چې ګرامري مهم لغتونه زده کړو. وایو مخکې، یو څه د یو شي مخکې وي یا تاسو یو د څه مخکې وئ، په الماني ژبه وایو فور. فور. بل وایو په یا پر، په الماني ژبه وایو او. او وایم که نه، قلم پر میز باندې دی، بال پر میز باندې دی، دلته وایو او. په وایو شاته، هنټر. هنټر وایي شاته. بل وایي پورته، اوبر. اوبر وایي پورته، مطلب یو شی د بل شي مطلب پورته وي، ټچ نه وي. لکه په میز باندې بال پروت، دا دې ته وایي او. که دا بال د میز له پاسه وي، پورته وي، مطلب ټچ سوي نه وي، دلته موږ وایو اوبر. او د ټچ وي، اوبر وایي پورته، ټچ نه وي. زده کړئ مهم لغتونه او جملې. وایي قلم پر میز باندې دی، داسې وایي der Stift ist auf dem Tisch. دو جملې او اصطلاحات زده کوو په الماني ژبه باندې. مهمې جملې او اصطلاحات دي. کله چې موږ چاته وایو سترګې مو پټې کړئ، سترګې مو پټې کړئ، په الماني ژبه داسې وایو mach deine Augen zu. mach deine Augen zu. او بله جمله ده، که موږ چاته وایو خپل کار کوه، خپل کار وکړه یا کار کوه، په الماني ژبه داسې وایو mach deine Arbeit. mach deine Arbeit. خپل کار کوه. دوستانو که موږ چاته وایو سترګې مو خلاصې کړئ، په اسمان ولې پټې کړئ، لاندې وایو سترګې مو خلاصې کړئ. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو؟ تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. درې مهم لغتونه زده کوو په الماني ژبه باندې. وایي کونج، تاسو وایئ که نه، مطلب بالغ په کونج کې ده یا بیټ په کونج کې ده. د کونج ته په الماني ژبه کې وایي دی اکه. دی اکه. او بل لغت ده ماته تر ماینز، په ماینز کې یو شی وي، مطلب وایو سویشن. سویشن مطلب تر ماینز. بل ماته ده لاندې. لاندې مطلب د کټ لاندې، چوکۍ لاندې. په الماني ژبه کې وایو unten. unten لاندې. تاسو ته زه دلته سویشن په جمله کې استعمالوم، بیا تاسو په
جمله کې هم دغه دوه لغتونو استفاده کړی دی اک او اونټن یو جمله پکې جوړه کړي. سویشن درته زه استفاده کوم وایي توپ یعنی بال د څوکیو په منځ کې ده، چوکیګانو په منځ کې دی. په الماني ژبه داسې وایي der Ball liegt zwischen den Stühlen. der Ball liegt zwischen den Stühlen. پاتې دوه تاسو جوړه کړئ. راځئ چې مهم لغتونه زده کړو په الماني ژبه باندې. وایو کله کله په الماني ژبه کې وایو manchmal. په کمښت سره ډېر کم، په سلو کې 15% selten. اکثره مطلب 50% تاسو ویلی شئ. oft هیڅکله نه 0%، هیڅکله هم نه نی همیش 100%، immer همیش. اوس او بیا په الماني ژبه کې دا داسې وایو ab und zu. دوستانو مهم اصطلاحات، جملې او لغتونه زما سره زده کولی شئ. که څوک په یوروپ کې وي، خاص کر په جرمني کې وي، زده کړئ چې په دورې مو وکړئ. یو څو مهم لغتونه زده کوو د الماني ژبې. وایو له بده مرغه، متاسفانه په الماني ژبه داسې وایو leider له بده مرغه. بل وایو سمدستي، همدا اوس sofort سمدستي. وایي د مخه یعنی مخکې له مخکې یو کار شوی وي، د مخه ته وایي schon مطلب د مخه. که وایو هم، تاسو وایي که نه، یو څوک درته وایي زه ځم، تاسو ورته وایي زه هم ځم. ich gehe auch مطلب زه هم ځم، د هم ته وایي auch هم. دوستانو که مونږ وایو ما مخکې کړی دی، یو کار تاسو کړی وي، یو څه کړی وي، ما مخکې کړی دی، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. مهم لغتونه او اصطلاحات زده کوو. وایو aber وای مگر، خو، دواړه صحیح دي. بل وای تقریبا، نږدې مطلب تقریبا. وای fast تقریبا. وای تقریبا زه د رسیدو والا یم، تقریبا زه خپل مقصد ته د رسیدو والا یم، دې ته وای fast. بل ما سره ده شاید کېدای شي، بیا په الماني ژبه وای vielleicht شاید. بل وای دقیقاً، بالکل، په سمه توګه، ټوله یوه معنا ورکوي، دا وایو داسې genau. دوستانو دا جمله څنګه وایو؟ زه تقریبا هلته یم. په الماني ژبه باندې دا جمله تاسو څنګه وایو ولیکئ په کمنټ کې. تقریبا تاسو ما ویلي چې ورته وایي fast، دا په جمله کې استفاده کړئ. دوه جملې زده کوو د خوب بارکې او چې کله سترګې خلاصوئ. یوه جمله لاندې ده، تاسو په کمنټ کې ولیکئ. وایي زه ویښ شوم، په الماني ژبه کې داسې وایو ich wache auf. زه ویښ شوم یا ویښ کېږم. او که وایو سترګې مې خلاصې کړې، په الماني ژبه داسې وایو ich öffne die Augen. وایي سترګو ته، سترګې مې خلاصې کړې. دوستانو په دغه وخت کې، په سهار وخت کې وایم، ناشته وایي، سهارنۍ ډوډۍ یا چای ته وایي که موږ چاته وایو ناشته تیاره ده، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.